یو نظم د یارانو چې امید لرم چې خوښ مو شي چې بس دی زوروره بس دی زوروره نور په خلا شه ستمګره زه بخښنه درنه غواړم په هغه تیره خبره بس دی زوروره نور په خلا شه ستمګره زه بخښنه درنه غواړم په هغه تیره خبره داسې څه در باندې شوي چې ته ګرځې سرببره داسې څه در باندې شوي چې ته ګرځې سرببره زه حیرانه درته ګورم ای د حسن جوارګره زه حیرانه درته ګورم ای د حسن جوارګره دومره مه کښېنه خاموشه حال خو ووایه دلبره بیا دې نه خفه کوم ای زما د زړګي سره مننه دومره مه کښېنه خاموشه حال خو ووایه دلبره بیا دې نه خفه کوم ای زما د زړګي سره بې له تا وخت نه تېرېږي څه دې کړي دي کوډګره هېڅ دې رحم زړه کې نشته مسلمان که کافره مننه هېڅ دې رحم زړه کې نشته مسلمان که کافره زه خو تا باندې یم ښه ده زما روح زما ځیګره چې راکړي تا لونګ ګلام ایښي په ټټره مننه چې راکړي تا لونګ ګلام ایښي په ټټره دا دې واخله تا نظار دې سره لبان لکه شکره شابه ټینګه غېږه راکله یملو شابه ټینګه غېږه راکله مودو یم اوتره دا دې واخله تا نظار دې سره لبان لکه شکره شابه ټینګه غېږه راکله مودو یم اوتره چې مسکا راته ونه کړې بیا خو نه ځم تر سهاره مننه شابه ټینګه غېږه راکه له مودو یم اوتره چې مسکا راته ونه کړې بیا خو نه ځم تر سهاره واخله هم چې زړه دې یخ شي سر مې مات که په ډبره مننه واخله هم چې زړه دې یخ شي سر مې مات که په ډبره ما ویل زه هم در نظار شم بس بیا والوته کوم پره او مور به بیا راته غوسئ و زما ارمان لوفره مور به بیا راته غوسئ و زما ارمان لوفره مننه سلامونه قدرمنو په دې تمه یم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یي راغلي یو د فیصل مسجد په طرف نو فیصل مسجد ته راورسېدلو او راځئ تاسو ته دا ښایسته مسجد وښیم نو موږ سره اوسئ نو قدرمنو دا چې کوم دی د فیصل مسجد دا یې پارک نو مدینه مسجد ده هلته به مو د خیر سره موږ سره اوسئ نو ملګرو د ولاګ په جریان کې یو څو بیتونه به سره شریک کړم وایي چې راغله په خندا شوه وایي جانانه لویه شوې یم جوخته غاړه یې راکړه ویلې تا نه دنګه شوې یم او ما به چې انکار کاوه جانانه لا وړه ومه اوس وایه څه غواړې زه په هر څه پوهه شوې یم او نن درته انکار نه کوم واخله رانه سرې شونډې بیا به راته ووایه چې زه څومره خوږه شوې یم
وای چې ورته وګورم اور واخلي ځان سره ټول کلی په شور واخلي او مست رضا باندې خو نه پوهېږي سړی د خره درنه په زور واخلي. نو قدرمنو راغللو د فیصل مسجد تقریبا وروستۍ ساحه یې وکړې. دلته نور هم شته خو مسجد تقریبا وروستۍ ساحه راځي. نو د دې مسجد د خاموشي یو ډېر عجیبه شان دی، سړي ته ښکلا وربښي، سړي فکر پکې آرامه سي. نو کوشش وکړئ بعضې ټایم لاړ شئ چکرو ته لاړ شئ تر څو مو ذهنونه آرامه سي. نو قدرمنو راځئ له دې فیصل مسجد له دې ښکلي طبیعت څخه خوند واخلئ. موږ سره اوسئ. نو ملګرو دا ولاګ په یو څو بیتونو را ختمو وایي چې کافر موسیقي په مقدس میدان کې غاپي ګډیږي ورته دم په دم ډمانې مسلمانې او مزې خو په نړۍ کې د عربو انجونو وکړې خو بعد بیا ستانوم کړلو افغانې مسلمانې. نو قدرمنو دا و نننی ولاګ که ویډیو مو خوښه شوي د سره لایک او شیر یې کړئ. نو تاسو نور ملګرو سره هم شریکه سي. نو موږ ته اجازت راکړئ. د الله حافظ. ښه وخت. چا ویل چې ټول به مطلبي خیږي، چا ویل چې ټول به مطلبي خیږي، ځینې یاران شاتو نه خواږه خیږي. وای د لونګو په ارمان یو غنم رنګو په سمرو ټیټې هم بدرنګې نه دي موږ دنګو په سمرو. که وخت مې راغی درته وبښایم، که وخت مې راغی درته وبښایم، د خان بچیه چې مستي څنګه وي او ته خو یې هسې په نامې باندې کړې زه به یې ثابته کړم دوستي څنګه وي. وای مینې له مې یار کتو خو ونه شو، زړه تاله مې کار کتو خو ونه شو. تا پسې مې ستا په وړو ورونو کې، تا پسې مې ستا په وړو ورونو کې ځان له یو بار کته خو ونه شو. درمنو یو ملګری مې را پیدا کړی دی او ویې غوښتل چې یو دوه بیته راته ډالۍ کړي. ارشاد هر چاته خپل قسمت کې ماته زما جانا زما قسمت ځکه زړګی زه چاته نه ورکوم، ځکه زړګی زه چاته نه ورکوم، زه خو غریب یم زړګی پاچا ته نه ورکوم. ښه ښکلی ځوانو مخو څه یې کوې، ښه ښکلی ځوانو مخو څه یې کوې، په هر چا ګرانو ما خو څه یې کوې. ما ته هم ډېرو خلکو مینه راکړه، ما ته هم ډېرو خلکو مینه راکړه، ما ته هم ډېرو خلکو مینه راکړه، د کلي خان ومه خو څه یې کوې. وای درد یې په زړونو کې بچي لکه د مار کوي، یاران یو کار کوي چې بد وخت کې ګزار کوي او ما ته دې نه وایي چې ځان وژنم او دا کومه چې څوک یو کار کوي سله انتظار کوي. زه په دې 40 میلیونه خلکو کې راغلم شینوګۍ باندې مین شوم، لکه بلبل را سره وغږېږه، لکه بلبل را سره وغږېږه، لکه د ګل به درته وغوړېږم. او هر ځای مناسب خبرې مثلا کور کې د واده خبرې خوند کوي. لږې سندرې راته ووایه ته، لږې سندرې راته ووایه ته، لکه پاگل به درته وګډېږم. ډېر علي غزل دی چې د سګریټ په شان لوګي به درنه باسم، د سګریټ په شان لوګي به درنه باسم، د سګریټ په شان لوګي به درنه باسم، که مې بخت لګه یاري را سره وکړه او داسې ژر به دې په ډک میدان رسوا کړم، داسې ژر به دې په ډک میدان رسوا کړم، که دې لږه غداري را سره وکړه. او ما به وګورې چې څه یم او څه نه یم، ما به وګورې چې څه یم او څه نه یم، که دې لږه جواري را سره وکړه. مننه. ای رقیبه ته به هم ځان ته حیران شې، ای رقیبه ته به هم ځان ته حیران شې. مننه. ای رقیبه ته به هم ځان ته حیران شې، که دې لږه هوښیاري را سره وکړه. ډېر علي. مننه. یار به زما شي بیا به وګورې ریباره،
یار بس ماشي بیا به وګورې رهباره که دې لږه همکاري را سره وکړه ډېر او بیا دې خوله باندې غاښونه ټینګومه بیا د خوله باندې غاښونه ټینګومه بیا دې خوله باندې غاښونه ټینګومه که دې لږه سرزوري را سره وکړه ډېر او د ارمان نامه به ښکلومه د ارمان نامه به ښکلومه د ارمان نامه به ښکلومه که دې لږه شاعري را سره وکړه ډېر غزل د عمران رو ته ډالۍ وي چې زه داسې لوفر نه ومه ومنه زه داسې لوفر نه ومه ومنه زه د شینوګۍ د لاسه داسې شوم او دا چې زه اوس سرې ګریوان ګرځمه دا چې زه اوس سرې ګریوان ګرځمه زه د عاشقۍ د لاسه داسې شوم او رنګ مې داسې نه و ښکلی ځوان ومه رنگ می داسې نه و ښکلی ځوان ومه زه د بې خوبۍ د لاسه داسې شوم او ډکه دنیاګۍ کې چې تنها ګرځم ډکه دنیاګۍ کې چې تنها ګرځم زه د غریبۍ د لاسه داسې شوم او ما خو هر پردي ته خپل جانان ویل ما خو هر پردي ته خپل جانان ویل زه خو د ورورۍ د لاسه داسې شوم ما خو هر پردي ته خپل جانان ویل زه خو د ورورۍ د لاسه داسې شوم او ما ارمان لستونو کې ماران ساتل ما ارمان لستونو کې ماران ساتل زه خو د خپلوۍ د لاسه داسې شوم په بام ولاړه د سپوږمۍ سره خبرې کوي په بام ولاړه د سپوږمۍ سره خبرې کوي یوه جینۍ بلې جینۍ سره خبرې کوي او که دا د حکم حاکمه زه یې نه منمه که دا د حکم حاکمه زه یې نه منمه د هر سړی د ازادۍ سره خبرې کوي او د رباب کړنګ د مینو ته یو خیال راوړی د رباب کړنګ د مینو ته یو خیال راوړی لکه آدم چې درخانۍ سره خبرې کوي غزل دی چې وخت می خراب دی او که وخت خراب دی وخت می خراب دی او که وخت خراب دی هر څه چې دی خو مګم سخت خراب دی وخت می خراب دی او که وخت خراب دی هر څه چې دی خو مګم سخت خراب دی الله دې خیر کړي چې بیا څه کیسه ده الله دې خیر کړي الله دې خیر کړي چې بیا څه کیسه ده نن خو مې بل شانتې طبیعت خراب دی ساقي پوښتنې مه کړه جام ډکوه ساقي پوښتنې مه کړه جام ډکوه هلته مې نه ګورې وضعیت خراب دی ساقي پوښتنې مه کړه جام ډکوه هلته مې نه ګورې وضعیت خراب دی دا مینان به واړه یو رقم وي دا مینان به واړه یو رقم وي مننه دا مینان به واړه یو رقم وي که نه زما صرف قسمت خراب دی ډېر زبردست مننه دا مینان به واړه یو رقم وي که نه زما صرف قسمت خراب دی پام مخ ته را نشي سپی رقیبه پام مخ ته را نشي پام مخ ته را نشي سپی رقیبه ځکه چې تا ته خو مې نیت خراب دی اخیری مطلب ده چې دا تور لوګي او ماښامۍ ارمانه دا تور لوګي دا تور لوګي او ماښامۍ ارمانه ستا خو دنیا او آخرت خراب دی ډېر زبردست مننه یار نیسم د زنه نور مرازا غواړم بخنه نور مرازا یا خلق به تهمت در باندې ولګي داغ مې په لمن نور مرازا یو اوس خو وړنۍ لیونۍ جنې شوې ولس کلنه نور مرازا یما درته خندلې دې پوهېږمه وشوه تېر وطنه نور مرازا چرته که چا ولیدې رسوا به شې زمونږ د کور دننه نور مرازا یا هیر بکړم چې هر خوب مې لیدلی و وایم له زړه نه نور مرازا چې د زړه کور دې راته وران که لاړې په ما دې هر ارمان تاوان که لاړې
اخر گناه می سوا ظالما چې تر خیر خي گریوان کلاړې زما خټول کلی کیسه رفتوي رات د کله بیابان کلاړې اے چې د پمینا کله د تیر کا بیا د پزل فو ویزان کلاړې اے اول د مینا ورکوال نخو کله چې جوړ د تر جانان کلاړې اے د محبت قدر می دومره وبس چې د سور از مهمان کلاړې اس ناروا دی وکړه یار مانا ما چې ټول ژوند درنه قربان کلاړې چې د زړه کور د راتوران کلاړې کما د هر ارمان تاوان کلاړې اے د بې وسۍ نه دې لږ ځان وباسه د خپل لستوړي نه ماران وباسه هر ځای دې وینم سپکې سپورې وایې یو ځل د خولې نه یې قربان وباسه اے زما جانان ته یې بیا سپک کتلې افغانا زما جانان ته یې بیا سپک کتلې یو ورش رقیب نه یې چشمان وباسه یا چرته نظر یا نشوا نازکې نور دل زلف نه ګلان وباسه اے خلق غږیږي ته یې والې اورې زړه نه خبرې د جهان وباسه یا ته یې زما او زه دا ستا یم ښکلې نور دې له زړه نه بدګمان وباسه یا چې کله پوه شوې چې احتیاج نه یم بیا دې د هر ارمان وباسه وای مازدیګرۍ د خیرې مکړه ته به د ناز خیرې کوي رښتیا بشینه سلامونه او احترامات د چکر او بنډار قدرمنو مینوالو په دې تمام خبره ته روغ جوړ او خوشاله مازدیګرۍ ده یاران دی او وړوکی غوندې بنډار مو را جوړ کړی ده ارمان صاحب پیژنې را سره ناست دی همدارنګه احمدي الله ورور دی بایجان ورور دی ټوله سره ناست دي یو بنډار مو را جوړ کړی ده نو د دې ټولو نه به څه ټپه شعر غزلې به اورو خو په لومړیو کې راځو ارمان صاحب ته په هره ویډیو کې شروعات ده کړی ده نو راځئ اوس به هم په لومړیو کې غزل له ده نه اورو بیا به مخکې زه نور ملګري به هم راته شعر ټپه څه وایي مننه سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ یو غزل ده تکراري هم ده چونکې افغان صاحب ویلی ارشاد شیخه وای ارشاد وای سره ننګي او تور زلفان سوای سپین د غاشونه او سره لبان سوای سره ننګي او تور زلفان سوای سپین د غاشونه او سره لبان سوای نری وریش و اسمان بیا کړنګيږي نری وریس شو اسمان بیا کړنګيږي یخه هوا او ښکلی باران سوای او راځه چې وکړو عاشقي جانانا راځه چې وکړو عاشقي جانانا تو ورته وګوره اسمان سوای او شیخه چې نن یې خلګۍ په خلګۍ بیا ولیدو نن یې خلګۍ په خلګۍ بیا ولیدو نن ورته ګوره چې جهان سوای او سپرلی راغلی ګلان وغوړېدل ته ورته ګوره بلبلان سوای او نن خو دې بیا سکلي جامونه یاره
نن خو دې بیا سکلي جامونه یاره باڼه غضب او سره چشمان څه وایي ډېر علي اخري مطلب ده چې جامونه اسکلي په ځان نه پوهېږي جامونه نه دي خیر چی ده جامونه اسکلي په ځان نه پوهېږي علمه غوږ شي چې ارمان څه وایي مننه مطیع الله ورور په خیر راغلی ستړی مه شې نو ملګرو ته څه ټپه څه غزل څه شعر څه ډالۍ کې ورته بیا به د ډېرو زړونو یوسي کاله پام کوه دا ځل قیمتي تور ونه کړې شیخه ټپه لنډۍ یو څه پکې ووایه سلامونه دوستانو هیله ده چې ښه مازدیګری مو پیل کړی وي نو ناخبره یې راغوښتی یم او شعر و دې ته خو زه نه یم ما دا خو یو به درته ووایم وایي خوله د ملا د لور خوږی و د شکرانې چرګان یې ډېر خوړلی نو ښه مازدیګری ولرئ که افغان صاحب تا نه به څه اورو یو څه بیت د ازلجي کېدای شي کوم بیتونه در سره یي اوس مې حافظه کمزورې شوې ده اوس رانه په یاد غزل حافظه کې څه شی نشته تا نه به اورو که نه زه به یو غزل درته ووایم چې وعلیکم سلام حاجي صاحب ستړی مه شي ښې جوړ بخیر ستړی مه شي جوړ څه مشکل نشته نه 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 هیڅ مشکل نه مننه جار خوشحاله اوس مننه خوشحاله اوس مننه ښه وخت مو ښه شه یو بل غزل ده چې بې واکه نه یمه بې سوره نه یم بې واکه نه یمه بې سوره نه یم څنګ چې مې وینې داسې ګوره نه یم ما ستا د عمر احترام وکړلو شیخه ما ستا د عمر احترام وکړلو که نه زه هم چېرته بې زوره نه یم رقیبه که ځان دې خوښ وي روغ نو غلی تېر شه که ځان دې خوښ وي روغ نو غلی تېر شه رقیبه زه ګوره بې وروره نه یم او ما ته چې فکر د ملنګ ونه کړې ما ته چې فکر د ملنګ ونه کړې ښه ښکلی کور لرم بې کوره نه یم او زه هر څه وینم ما ته هر څه ښکاري زه هر څه وینم ما ته هر څه ښکاري لار ما ته مه ښایه شمکوره نه یم مننه همدومره نو ملګرو دا و نننی بنډار که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر یې کړئ موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان سلامونه قدرمنو په دې تمه یم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یي راغلي یو د فیصل مسجد په طرف نو فیصل مسجد ته راورسېدلو او راځئ تاسو ته دا ښایسته مسجد وښیم نو موږ سره اوسئ نو قدرمنو دا چې کوم دی د فیصل مسجد دا یې پارک نو دننه مسجد ده هلته به مو د خیر سره موږ سره اوسئ
نو ملګرو د ولاک په جریان کې یو څو بیتونه به سره شریک کوم وای چې راغله په خندا شوه وای جانانه لویه شوې یم جوخته غاړې راکړه ویلې تا نه دنګه شوې یم او ما به چې انکار کاوه جانانه لا وړه ومه اوس وایه څه غواړې زه په هر څه پوهه شوې یم او نن درته انکار نه کوم واخله رانه سرې شونډې بیا به راته ووایه چې زه څومره خوږه شوې یم عمران خان ناظرین وای چې ورته وګورم اور واخلي ځان سره ټول کلی په شور واخلي او مست رضا باندې خو نه پوهېږي سړی د خره درنه په زور واخلي. نو قدرمنو راغللو د فیصل مسجد تقریبا وروستۍ ساحه وکړي د پته نور هم شته خو مسجد تقریبا وروستۍ ساحه راځي. نو د دې مسجد د خاموشي یو ډېر عجیبه شان دی سړي ته ښکلا وربښي سړی فکر پکې آرامه سي. نو کوشش وکړئ بعضې ټایم لاړ شئ چکرو ته لاړ شئ تر څو مو ذهنونه آرامه سي. نو قدرمنو راځئ له دې فیصل مسجد له دې ښکلي طبیعت څخه خوند واخلئ موږ سره اوسئ. نو ملګرو دا ولاګ په یو څو بیتونو را ختمو وایي چې کافر موسیقي په مقدس میدان کې غاپي ګډیږي ورته دم په دم ډمانې مسلمانې او مزې خو په نړۍ کې د عربو انجونو وکړې خو بعد بیا ستا نوم کړلو افغانې مسلمانې. نو قدرمنو دا و نننی ولاګ که ویډیو مو خوښه شوي د سره لایک او شیر یې کړئ نو تاسو نور ملګرو سره هم شریکه سي. نو موږ ته اجازت راکړئ د الله حافظ ښه وخت. نو زه به څنګه درته وخاندمه هر خواته غم دی غم دی غم دی یاره. دغه یوه پوښتنه خدایه زما په زړه راګرځي که غریبان چېرته مالداره شي څه به وشي. او زما لالی د ماشومانو عادتونه کوي سهار راوغږېږي تور ماسخوتن بیا لاړ. څومره چې ساده یمه ساده غواړم ورکه که هوښیاره زما نه لګي. لږ څه دردناک ده. کله مذاق کوي او کله په رښتیا لاړ شي. کله مذاق کوي او کله په رښتیا لاړ شي له خندا شین په ملا مات لکه هوا لاړ شي. او زما لالی د ماشومانو عادتونه کوي سهار راوغږېږي تور ماسخوتن بیا لاړ. زما لالی د ماشومانو عادتونه کوي سهار راوغږېږي تور ماسخوتن بیا لاړ شي. او ستا مثال کټ مټ زمونږ د کلي د ملا په رقم ستا مثال کټ مټ زمونږ د کلي د ملا په رقم یوه هفته مسجد کې تېره کړې او بیا لاړ. او ځینې په مینه کې کامیابه شي پیشرفت وکړي ځینې ناکامه شي زما غوندې په شا لاړ شي. او تا پسې دومره خراب شوی دی چې حد نه لري درمان به مړ ستا په ارمان له دې دنیا لاړ. ډېر ښه ارمان صاحب اورو لږ څه دردناک ده. غزل دی چې ټول عمر درد دی او ماتم دی یاره. ټول عمر درد دی او ماتم دی یاره. ټول عمر درد دی او ماتم دی یاره ځکه په سترګو کې مې نم دی یاره. ټول عمر درد دی او ماتم دی یاره ځکه په سترګو کې مې نم دی یاره. نو زه به څنګه درته وخاندمه نو زه به څنګه درته وخاندمه هر خواته غم دی غم دی غم دی یاره. او تا نه بغیر یوه صحنه سخته ده تا نه بغیر یوه صحنه سخته ده په ما دې کړی څنګه دم دی یاره. او داسې نور څه و چې دې ونه کړله داسې نور څه و چې دې ونه کړله کړی دې هر رنګه ستم دی یاره. او نور به تر څو په ما ظلمونه کوي نور به تر څو په ما ظلمونه کوي دغه راکړی درد کم دی یاره. مننه نور به تر څو په ما ظلمونه کوي دغه راکړی درد کم دی یاره.
چې خپل دې نه کم نو پرېږدم دې هم نه چې خپل دې نه کم نو پرېږدم دې هم نه دا درته ما کړی قسم دی یاره او ما ته خبرې که کنځلې کوې راته دوا راته ملهم دی یاره زما او ستا یارانه څومره ښکلې دا زمونږ چم دا ستاسو چم دی یاره مننه زما او ستا یارانه څومره ښکلې دا زمونږ چم دا ستاسو چم دی یاره مننه چې بد او بیکاره زما نه لګي بد او بیکاره زما نه لګي هغه بې سینګاره زما نه لګي هر څه چې کوي ښه په اخلاص یې کړه ګوره چې فنکاره زما نه لګي څومره چې ساده یم ساده غواړم ورکه که هوښیاره زما نه لګي او زار د غریبانو غریبۍ نشم لرې کمالداره زما نه لګي تنگ لباس پتلونی اچولی وي ښکلې د بازاره زما نه لګي خان صاحب دا د ملک لور دومره مغروره ده دې سره خو یاره زما نه لګي مننه دا د ملک لور دومره مغروره ده دې سره خو یاره زما نه لګي نه یې سترګې شنې دي نه یې قد چنار مړه دومره خواره زما نه لګي او دې باندې خو ټول کلی مینده زار دغه دکانداره زما نه لګي او دا چې په ارمان پسې تل بد وایي داسې ګناهګاره زما نه لګي مننه سمیع الله صاحب ته اوره مونږ به یې وایو که دغه ښکلي لږه ارزانه شي نو څه به وشي که دوی روان په سمه لاره شي نو څه به وشي دغه یوه پوښتنه خدایه زما په زړه راګرځي که غریبان چېرته مالداره شي نو څه به وشي ځان سره وایم دنیا خو چېرې نه ورانېږي که زړونه پاک لکه هنداره شي نو څه به وشي ټول عمر چلو په دوکو باندې ژوند تیر کړی که دا خانان هم ایماندار شي نو څه به وشي دا پښتانه به هم سیالي وکړي د ټولو سره که دوی سوچ وکړي او هوښیاره شي نو څه به وشي چې ورور ته ورور ووایي حق د خپلې خور ومني که دا ټول پوه شي او فنکاره شي نو څه به وشي یوه بهانه به یې د پوښتنې ماله هم پیدا شي خان صاحب چې یوه بهانه به یې د پوښتنې ماله هم پیدا شي که شینوګۍ زما بیماره شي نو څه به وشي څه اوازه ده چې هغه یې د ارمان په نوم کړه که دا خبره دوامداره شي نو څه به وشي مننه قربان غلی به کښېنم یاران څه کوم دا د لستوڼو ماران څه کوم ته چې زما په ګټه خوښ نه شولې نو زه ستا ګټه او تاوان څه کوم چې رانه لاړلو په مخه یې ښه هسې بې ځایه خفګان څه کوم هره کیسه یې د دروغو وله هغه بې لوزه انسان څه کوم مرګه راځه چې ځواني تا نظار کړم په دې دوه مخي جهان څه کوم ته خو د بل په نامه کېناستلې اوس دې وربل او چشمان څه کوم قربان ته خو د بل په نامه کېناستلې اوس دې وربل او چشمان څه کوم تا ته راوړي ته خوشاله نو زه ستا نت کې او پیزوان څه کوم مننه تا ته راوړي
ته خوشحاله یې نو زه ستا نتکۍ او پیزوان څه کومه زړګۍ وچ وزه قیصه ختمه کړه زړګۍ وچ وزه قیصه ختمه کړه داسې نیمګړی ارمان څه کومه مننه افغان صاحب بس یو سلام راته سر درد جوړ شوی بس یو سلام راته سر درد جوړ شوی ستا احترام راته سر درد جوړ شوی ما چې لیکلي و ته ګرانې په ما چې لیکلي و ته ګرانې په ما هغه پیغام راته سر درد جوړ شوی چې ناڅاپي دیدن مو وشو پکې هغه ماښام راته سر درد جوړ شوی زه هم مین شوم د ملا په لورکۍ زه هم مین شوم د ملا په لورکۍ هغه امام راته سر درد جوړ شوی چې خوشبويي زندگی و زما هغه ګلفام راته سر درد جوړ شوی څنګه رښتیا شو هیڅ پرې پوهه نشم هغه الهام راته سر درد جوړ شوی چې مې و ذکر د شنو سترګو کړی هغه کلام راته سر درد جوړ شوی مننه نو قدرمندو دا و نننی بنډار په دې تمه یم چې دا بنډار به مو خوښ سوی وي نو ویډیو در سره مخکې لایک او شیر کړئ او موږ ته اجازت راکړئ د الله حافظ نن مې پسې ټول کله سارلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نن مې پسې ټول کله سارلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی ناست یم یوازې ورته ژاړم مخته مې تصویر د یار نیولی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نن مې پسې ټول کله سارلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی زه یې کړم ستې د جدایۍ ځکه مې ګریوان داسې شلېدلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نن مې پسې ټول کله سارلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی زه نه یم خوشحال داسې ژوندون باندې خلق ما خون خاص ورته بخلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نن مې پسې ټول کله سارلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی ناست یم منیر زه د چا مینه کې ځان مې لیونیانو کې شمارلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نن مې پسې ټول کله سارلی دی نشته نازنین جنان متلی دی نشته نازنین جنان متلی دی ډېره زیاته مننه والکانو وای زمونږ ناسته تر سبا ده چاله چې خوب ورځي کورونو له دې ځینې چې زمونږ محفل ورته بدنامه ښکاري هغوی د ناراضي زحمت ولې کړي
ما لپاره مه راسه دې سپي زړه مې راشه ما لپاره مه راسه دې سپي زړه مې راشه ګوره که رانغلې په خفګان به مې وژلې یو غزل دی په ترنم کې به یې ویل چې د چا یو څه د چا بل څه خوښېږي زما ستا سترګو ته کاته خوښېږي د چا یو څه د چا بل څه خوښېږي زما ستا سترګو ته کاته خوښېږي پرېږده دا ناوانه یې مه جوړوه پرېږده دا ناوانه یې مه جوړوه یار زلفان مې ستا پراته خوښېږي یار زلفان مې ستا پراته خوښېږي څوک دې د ځانې څوک دې خال صفت کړي څوک دې د ځانې څوک دې خال صفت کړي هو زما د ټول بدن کې خلا خوښېږي زما د ټول بدن کې خلا خوښېږي چا ویلې سترګې د زرکې په شان چا ویلې سترګې د زرکې په شان ہے ما ویل زما خوې باڼه خوښېږي ما ویل زما خوې باڼه خوښېږي ویلې څنګه ځان سینګار کم درته ویلې څنګه ځان سینګار کم درته ما ویل خالو نا زما شنه خوښېږي ما ویل خالو نا زما شنه خوښېږي نور ښایستونه هم بلار مانا نور ښایستونه هم بلار مانا ہے بس لیونې زما له زړه خوښېږي بس لیونې زما له زړه خوښېږي ہے د چا یو څه د چا بل څه خوښېږي زما ستا سترګو ته کاته خوښېږي د واده محفل ده وایي هر ځای مناسب خبرې مثلا کور کې د واده خبرې خوند کوي او یو دوه شعرونه دي شینوار ترې ډالۍ وي البته ډېر زیات خوښېږي وایي نه زه اوس تا ته سوال زره وکړم نه یې کړم یو په تو پسې خوری وکړم نه یې کړم شینوارې وایي نه ښایسته ده نه خوږه ده نه کیمبال چې شاید یې کرکر ته وایي چې پلانه یې وکړه نه یې کړم او زما زړګی مات شوی ګوره ترې نه وینې سوسي زما زړګی مات شوی ګوره ترې نه وینې سوسي ستا په واده کې زه مستی وکړم نه یې کړم ډېر زیات یو څو بیتونه دي شوق هم ستا پکې د دې لپاره یې وایم عصمت هم اورېدلي ته راپسې څه لیکې زه درپسې زړه لیکم ته راپسې څه لیکې زه درپسې زړه لیکم ته راپسې بد وایه زه درپسې ښه لیکم ته زما غیبت کوه ته زما غیبت کوه زه به دې خواږه لیکم ته راته غږېږه زه به پرې اوسه لیکم ستا کږې وږې کیسې ستا کږې وږې کیسې زړه باندې پاخه لیکم ته زما غزل واوره زه غزل ډېر ښه لیکم او ته اظهار د مینې کړې ته اظهار د مینې کړې زه ډارېک واده لیکم ته به واړه دوه غواړې زه درته اته لیکم ته اظهار د مینې کړه ته اظهار د مینې کړه زه ډارېک واده لیکم ته به واړه دوه غواړې زه درته اته لیکم ته زما زلفان یاد کړه ته زما زلفان یاد کړه زه به دې باڼه لیکم ته رانه بنګړي غواړې زه درته رانجه لیکم یو ځل یې راوګوره یو ځل یې راوګوره شعر کې ستا کاته لیکم خوله راکړه چې خوند کوي ستا د خولې اوبه لیکم یا د نیمې شپې سندرې خوند کړي ګرانه څوک به مین وي چا به یار بایللی وینا
د نیمې شپې راتللي ورک شخانه سکروټې مړې شوې وزیرو ته ناسته یمه او د نیمې شپې راتللي ورک شګرانه زه څوکیداره تر سهاره ناسته یمه یا په نیمې شپې راشه جانانه یا خلک ودوي ستوري نه وایي حالونه په نیمه شپه راته رایاد شوی په نیمه شپه کې مې کوکار کړی دي نه په زړه دې څه دي راته وایه ای بې درده تا ته به ونه وایم حالونه په زړه دې څه دي راته وایه ګرانه خمار سترګو دې ګیلې راوړې دي نه ما ویل زه به ورته ژاړم خانه هغې له کوره سترګې سرې راوړې دي نه د یار یارۍ نه مې زړه موړ که خدایه یا خدایه سجدې به درته شپه ورځې کومه اول دی ویل چې رامین شخانه یو اوس راته وایي زړګی صبر کړمه یا چې چرته ځې حضرات وایه ګرانه چې د زړه کډه درنه مخکې وړمه ته به نه وې ما به ستا لارې څارلې راته راپکړې د سترګو تاوان یو راته راپکړې د سترګو تاوان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو ته به نه وې ما به ستا لارې څارلې ته به نه وې ما به ستا لارې څارلې راته راپکړې د سترګو تاوان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو په حساب وما په ځان یو په حساب وما په ځان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو ډېر سترګې راپسې دي غمازې کړې ډېر سترګې راپسې دي غمازې کړې پیدا کېږي سر خوړلی شیطان یو پیدا کېږي سر خوړلی شیطان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو په ژوندون د قدر ونشو کوچوالا په ژوندون د قدر ونشو کوچوالا خو په قبر بد ژاړي یاران یو خو په قبر بد ژاړي یاران یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو په حساب وما په ځان یو په حساب وما په ځان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو
وړې وړې برات وکړې سو خبرې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې وړې وړې برات وکړې سو خبرې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې یو ځل خدای د پاره راشه زخمی زړګي ته مې دواشه یو ځل خدای د پاره راشه زخمی زړګي ته مې دواشه ډېرې یادېږي مې ستا سرې شونډې شکرې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې وړې وړې برات وکړې سو خبرې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې وړې مان دې خوبونه کوم سوي فریادونه وړې مان دې خوبونه کوم سوي فریادونه سترګې دې غلې کوي لیلا دې جادوګرې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې وړې وړې برات وکړې سو خبرې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې زخمي زړګی به مې خوشحال شي چې مې نصیب د ستا وصال شي زخمي زړګی به مې خوشحال شي چې مې نصیب د ستا وصال شي خان محمد علي کته خوږې سندرې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې وړې وړې برات وکړې سو خبرې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې بیا زما درنه لرې اشنا خیر دیدن دې مجبوری د زړه چاودون دی نور څه نشته مجبوری د زړه چاودون دی نور څه نشته بس همدا زموږ ژوندون دی نور څه نشته ستا غمونو ایثار کړي یو صاحبه ستا غمونو ایثار کړي یو صاحبه سر مو ایښی په زنګون دی نور څه نشته ما نڅا اورې زه څه درته بیان کړم ما نڅا اورې زه څه درته بیان کړم ګریوان سرې زړه تنګون دی نور څه نشته یو زه نه یم چې په دې غم کې اخته یم یو زه نه یم چې په دې غم کې اخته یم دلته هر سړی مجنون دی نور څه نشته نه زما شو نه د بل سره ټینګېږي نه زما شو نه د بل سره ټینګېږي بس خو هر ښکلی سلګون دی نور څه نشته جار په غرونو کې شډل پډل ګرځېږي جار په غرونو کې شډل پډل ګرځېږي ستا ارمان اوس لکه شپون دی نور څه نشته ستا ارمان اوس لکه شپون دی نور څه نشته چا ویل چې ټول به مطلبي خېږي چا ویل چې ټول به مطلبي خېږي ځینې یاران شاتو نه خواږه خېږي وای د لونګو په ارمان یو غنم رنګو په سمرو ټیټې هم بدرنګې نه دي موږ دنګو په سمرو که وخت مې راغی درته وبښایم که وخت مې راغی درته وبښایم د خان بچیه چې مستي څنګه وي او ته خو یې هسې په نامې باندې کړې زه به یې ثابته کړم دوستي څنګه وي وای مینې له مې یار کته خو ونه شو زړه تاله مې کار کته خو ونه شو تا پسې مې ستا په وړو ورونو کې تا پسې مې ستا په وړو ورونو کې ځان له یو بار کته خو ونه شو درمنو یو ملګری مې را پیدا کړی دی او ویې غوښتل چې یو 2 بیت راته ډالۍ کړي ارشاد هر چا ته خپل قسمت کې ما ته زما جانا زما قسمت کې ځکه زړګی زه چاته نه ورکوم ځکه زړګی زه چاته نه ورکوم زه خو غریب یم زړګی پاچا ته نه ورکوم ښه ښکلی ځوان ومه خو څه یې کوې ښه ښکلی ځوان ومه خو څه یې کوې په هر چا ګران ومه خو څه یې کوې
ما ته هم ډېرو خلکو مینه راکړه ما ته هم ډېرو خلکو مینه راکړه ما ته هم ډېرو خلکو مینه راکړه د کلي خان ومه څه یې کوې وای درد یې په زړونو کې بچي لکه د مار کوي یاران یو کار کوي چې بد وخت کې گزار کوي او ما ته دې نه وایي چې ځان وژنم او دا کومه چې څوک یو کار کوي نسله انتظار کوي زه په دې 40 میلیونه خلکو کې راغلم شینوګۍ باندې مین شوم لکه بلبل را سره وغږېږه لکه بلبل را سره وغږېږه لکه د ګل به درته وغوړېږم او هر ځای مناسب خبرې مثلا کور کې د واده خبرې خوند کوي لږې سندرې راته ووایه ته لږې سندرې راته ووایه ته لکه پاگل به درته وګډېږم ډېر علي غزل دی چې د سګریټ په شان لوګي به درنه باسم د سګریټ په شان لوګي به درنه باسم د سګریټ په شان لوګي به درنه باسم که مې بخت لګه یاري را سره وکړه او داسې ژر به دې په ډک میدان رسوا کړم داسې ژر به دې په ډک میدان رسوا کړم که دې لږه غداري را سره وکړه او ما به وګورې چې څه یم او څه نه یم ما به وګورې چې څه یم او څه نه یم که دې لږه جواري را سره وکړه مننه ای رقیبه ته به هم ځان ته حیران شې مننه ای رقیبه ته به هم ځان ته حیران شې که دې لږه هوښیاري را سره وکړه مننه یار به زما شي بیا به وګورې ریباره یار به زما شي بیا به وګورې ریباره که دې لږه همکاري را سره وکړه او بیا دې خوله باندې غاښونه ټینګومه که دې لږه سرزوري را سره وکړه او د ارمان نامه به ښکلومه که دې لږه شاعري را سره وکړه غزل د عمران رو ته ډالۍ وي چې زه داسې لوفر نه ومه ومنه زه داسې لوفر نه ومه ومنه زه د شینوګۍ د لاسه داسې شوم او دا چې زه اوس سرې ګریوان ګرځمه زه د عاشقۍ د لاسه داسې شوم او رنګ مې داسې نه و ښکلی ځوان ومه زه د بې خوبۍ د لاسه داسې شوم او ډکه دنیاګۍ کې چې تنها ګرځم زه د غریبۍ د لاسه داسې شوم او ما خو هر پردي ته خپل جانان ویل زه خو د ورورۍ د لاسه داسې شوم او ما ارمان لستونو کې ماران ساتل زه خو د خپلوۍ د لاسه داسې شوم په بام ولاړه د سپوږمۍ سره خبرې کوي یوه جینۍ بلې جینۍ سره خبرې کوي او که دا د حکم حاکمه زه یې نه منمه د هر سړی د ازادۍ سره خبرې کوي او د رباب کړنګ د مینو ته یې خیال راوړی لکه آدم چې درخانۍ سره خبرې کوي غزل دی چې وخت مې خراب دی او که بخت خراب دی هر څه چې دی خو مګم سخت خراب دی وخت مې خراب دی او که بخت خراب دی هر څه چې دی خو مګم سخت خراب دی الله دې خیر کړي چې بیا څه کیسه ده نن خو مې بل شانتې طبیعت خراب دی ساقي پوښتنې مه کړه جام ډکوه حال ته مې نه ګورې وضعیت خراب دی ساقي پوښتنې مه کړه جام ډکوه حال ته مې نه ګورې وضعیت خراب دی دا مینان به واړه یو رقم وي مننه دا مینان به واړه یو رقم وي که نه زما صرف قسمت خراب دی مننه دا مینان به واړه یو رقم وي که نه زما صرف قسمت خراب دی پام مخترا نشي سپی رقیبه ځکه چې تا ته خو مې نیت خراب دی
اخیری مطلب ده چې دا تور لوګي او ماښامۍ ارمانه دا تور لوګي دا تور لوګي او ماښامۍ ارمانه ستا خو دنیا او آخرت خراب دی. ډېر زبردست. مننه.